زوی مې چېرته دی ولې هلته سره رانغی جهانګیره زوی مې چېرته دی هغه ولې نه دی راغلی نشوسته راځي نشوسته جهانګیره نو چې دا کار چا کړی یعنې څنګه هلته مې اوس د پاتې چکر وایي तुम्हें और सभी नूरम ने मना कर پورته شه الله تعالی خیر وسلې ته کوم और तो वो चेतन और वसला भी में स्पेशली और जो में स्टडी रसिया तो नहीं همکاران کمی و خويندې ډېرې مرسل وحیدي سادیه سادات شاهناز رؤفي دلته لږه د سادیه یو کال کېږي او د شاهناز او د مرسل وحیدي 4 کاله د مرسل وحیدي کېږي 3 کاله د شاهناز رؤفي چې موږ سره ول بیا خصوصا شاهناز رؤفي خو بالکل د ما څنګه کې چوکۍ وه ټول د مجبورۍ له مخې راغلي یا د شوق له مخې راغلي وو یوه مړۍ ډوډۍ دې نه خپل کور ته وړله لکه څنګه چې مخکې تا یادونه وکړه سادیه بالکل هو ضرورت درلوده سادیه سره سره شاهناز هم ضرورت درلوده د شاهناز او سادیه د کور یوازیني ګټونکي ول د کور لپاره چې وایي مړ یوه ډوډۍ مړۍ یوازې دوی دواړه وړل کور کې نور څوک نه درلودل چې کار وکړي خو نه پوهېږم چې ولې دوی چاته څه ویلي وو ګناه یې څه وه او بس یا خاطرې خو ډېرې دي ذهن ته نه راځي خصوصا تېره ورځ چې په 10 دقیقې بعد شهیدېدله شاهناز رؤفي چې له دې ځای نه پاڅېدله دغه ځای کې وه ناسته وه دې ځای نه پاڅېده ما ته یې وکتل ما هکه وروره ما دې ها وایي دې نه بعد تا وګوره تا ویلې چې ډېرې خبرې کوې دې نه بعد یوه خبره هم نه کوم خپل غږ پسې به وایي تا لیونی کړم خپل غږ پسې به وایي تا لیونی کړم او رښتیا هم موږ څه خبر چې 10 دقیقې بعد یې غږ پسې لیوني کړو هغه دی اوس ټول عمر لپاره یې غږ نه شو اورېدلی همداسې وشول همداسې هر یوې سادیه بیچاره د کور لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وړله دومره شیان وه 6,000 روپۍ اخیستې خو یوه مړۍ ډوډۍ کور ته وړله مور او پلار ضرورت یې پوره کول یو میاشت مخکې د 3 میاشتو پیشکي ماشه واخیسته چې مور مې ناروغه ده زه مې د مور درملنې لپاره ځم وړم مور مې درملنې کوم په د درملنې د مور درملنه یې وکړه او خپله له دې نړۍ څخه لاړه وبخښئ بدبختې بدبختې بسته زما زوی مشروب سمه ده خبره جهانګیره نو چې دا کار چا کړی یعنې څنګه هلته مې اوس د پاتې چکر وایي سمه ده نو بیا به د پېښې حساب یې بیا هم پلار ته ورکوي د کومې پیښې Oyu geçirip bulan birisi o. دا هماغه دفتر دی چې مرسل سادیه او شاهناز پکې کار کوي دغه کمپیوټر د سادیه سادات دی همدغلته ناست او خپل کارونه بیا همدغه ځای چټول دا چوکۍ بیا د شاهناز رؤفي ده د پرونۍ پېښې کې خپل ژوند یې بایللی دی د دوی کار له همدغه ځایه مخته ته د انعکاس خصوصي راډیو ټلویزیون په دوبلې برخه کې کار کوي یوازې سادیه سادات و چې د هغې غږ ورسره په راډیو کې هم خپرېده د مرسل او شاهناز کار یوازې د دوبلې په همدې څانګې پورې محدود و ډېر د درد خبره ده دغه نجونو چې دلته کار کوو دوی باید عالي تحصیلات کړي وي دا زموږ هیله وه ارزو وه زموږ اولادونه او بچیان وو خو په تاسف سره چې د دوی خپل اقتصاد د دې تقاضا نه وه کړې چې لوړې زده کړې دوی سرته رسولې وې په هماغه اساس دوی مراجعه وکړه د انعکاس تلویزیون ته
موږ دوی ته هغه زمینه برابره کړه، ټریننګ هم ورته ورکړه او هغه یو مشخص معاش هم ورته وټاکه د دوی دپاره تر څو پورې چې حد اقل یو څه ګزاره پرې د دوی وشي. لیکن متاسفانه چې اقتصادي ستونزې زیاتې وي، دا ټولې درې واړه ډېرې غریبې کورنۍ وي او دغه څه چې تاسو وویلې دا زموږ دپاره هم ډېره د درد خبره وه. موږ ورته د کومک په شکل یو څه پیسې ورته ورکړې وه، هغه هم په دې شکل چې تدریجي باید د دې د معاش د پیسو نه چې بیرته وګرځي او دغه هر روپۍ به چې موږ بیرته د دې نه ګرځوله دا زموږ دپاره یو درد. نو زه داسې وایم چې په مجموع کې موږ د حالاتو تحول او تغییر غواړو. یعنې غریبان، ستونزې، مشکلات دا په دې ټوله ټولنه کې دي. باید هغه څه وشي چې په بنیادي شکل سره دا ستونزې او مشکلات حل شي. نو یقینا د دې هغه اقتصادي وضعیت او حالات د دې ټولو موږ ډېر زیات خفه کړي وو او ستونزې مشکلات وو.